ارمان چې ورځ په قیامت به در رانیسم د ګریوانه کاکا لور دې رانه کړله په ما دې کړله ورانه کړله کاکا تا مې د ژوند په څه خوبونو خاورې واړولې تا مې په ټولو ارمانونو خاورې واړولې هغه چې ځان نه مې په خپله باندې ښه جوړول تا مې په هغه تصویرونو خاورې واړولې هغه چې ځان نه مې په خپله باندې ښه جوړول تا مې په هغه تصویرونو خاورې واړولې ورځ په قیامت باندې به کوو حساب کتاب کاکاجي په دې دنیا باندې مې ډېر کړی فریاد کاکاجي ورځ په قیامت باندې به کوو حساب کتاب کاکاجي په دې دنیا باندې مې ډېر کړی حساب فریاد کاکاجي د زوی واده چې دی و یاد دې شي که هیر دې دی نه د زوی واده چې دی و یاد دې شي که هیر دې دی نه د دې نه مخکې دې زر زر تپوسونه وکړل ورته دې دا خبره وکړه زما ګل بچیا لږ رانږدې شه یو تپوس کومه خپل بچیا که دې په زړه کې څه ارمان وي یا دې څوک خوښه وي که ما ته نشې ویلی غلی دې خپل مور ته وایه که مور ته نشې دا خبره دې بیا خور ته وایه زما بچیه چې بیا وروسته فریادونه نه کوې که څوک دې خوښ وي چې بیا وروسته ارمانونه نه کوې ستا په خپل زړه کې دا احساس دغه ارمان پروت و زما هم زړه کې د یو ګل په شان جانان پروت و تا د هغه ګل لورکی نه تپوس نه دی کړی تا د هغه لیونی نه تپوس نه دی کړی تا لکه سپینې د سپوږمۍ نه تپوس نه دی کړی لکه څاروی چې سړی خرڅ کي او ترې جلب بهر کي هغه د ګل په شان جینۍ دې یو سړي له ورکړه هغه د ګل په شان جینۍ دې یو سړي له ورکړه هغه د ګل په شان جینۍ له دې ځواني خاورې کړه خدای به هغه لیونی له دې ځواني خاورې کړه خدای دې ووښه لورکی له دې ځواني خاورې کړه زما ارمان ته دې د سره هم کتلې نه خپل خوږ ورور جان ته دې د سره هم کتلې نه ای د پیسو په لالچ مړه یو خبره واوره ای د پیسو په لالچ مړه یو خبره واوره تا د پیسو ګاډي او کور پسې لورکی ورکړې ورشه خبر شه او کنه چې خبر دې کم په پردي کور کې په لورکی دې سختې څنګ تېرېږي نه نو په هغه لیونی دې سختې څنګ تېرېږي هغه د ګل ټان په جینۍ دې سختې څنګ تېرېږي پردو کورونو ورله لاړې د مخ رنګ خراب کو پردو کارونه یې د لاس پوټونه واړوله لاړه په مخې تېر سري راغله بوډۍ دې کړله خدای دې ووه کاکاجي لور لیونی دې کړله ورځ په قیامت په دواړه ګورو یاد ساته کاکاجي ورځ په قیامت په دواړه ګورو یاد ساته کاکاجي زما په زړه کې دا خبره ده پرته کاکاجي که چېرته هلته مخامخ شو په یو ځای کې دواړه دا یو تپوس په درنه کومه نور به هېڅ نه وایم دا یو تپوس په درنه کومه نور به هېڅ نه وایم چې د زوی حق ته دې کتل او تپوسونه وشو څه په ډنډو څه په ارمان باندې ودونه وشو د هغه ګل په شانتې لور دې درته ویلې نه هغه ګل په شانتې لور دې درته ویلې نه چې زما خوښ دی ضمیر خان زما د زړه نه خوښ دی ما ورله ورکئ زندگی به راله نه غرقوئ ژوند مې خاني د دا خاني به راله نه غرقوئ زه پې مینه یم زما سره یې زړه لګېږي قسم په خدای چې نور د چا سره مینه لګېږي دغې سوال دا جوابونه به قیامت کې غواړم د خپل ضمیر دا تصویرونه به قیامت کې غواړم کاکا دا واړه ارمانونه به قیامت کې غواړم خو دومره وایم د دې دور مور او پلار ته قصه وروڼو ته وایم او خویندو ته خبره کومه ای د دې دور مشرانو ته خبره کومه د څه ناپوهه انسانانو ته خبره کومه چې څومره حق د زوی کېدی شي نو دا یاد وساتئ چې دومره حق په دغه کور کې هم د لور شته دی ته چې د زوی نه تپوس کې چې ستا پلانکی خوښه ده ته چې د زوی نه تپوس کې چې زوی بچی ارمان دې سره ته چې د زوی نه تپوس کې زویه څه وقووایه ولې دا لور چېرته اسمان نه راپرېوتې سیبه یا په ډیران کې پیدا شوې ده که نه سوال غواړم یا په ډیران کې پیدا شوې که نه سوال غواړم یا چېرته خړو اوبو راوړه د سیلاب په غاړه چې څوک ته لور نه تپوس نه کوي ګناهګاره جینۍ مړه تور سرې پیدا شوې ده زما خدایه په دې تور سرو باندې رحم وکړې فضل وکړې که د دې دور د پلارانو ته دې پرېښودلې
یا خپلو لالاګانو ته دې پرېښودلې هغوی به څه کوي یا زر به یې دشمنۍ کې ورکي واده په خپله رور یې په خپله خوښه وکړي واده ای زما ربه خو که خور یې چېرته مینه وکړه نو زر به راشي په اخبار کې او په ټي وي بین دی چې د غیرت په نوم یې هلته کې جنۍ قتل کړه چې د غیرت په نوم یې هلته کې جنۍ قتل کړه زما ضمیر د آخري سوال جواب هم دغه دی دغه ټپه مې په دې ټایم کې خولې له راغلله چې د څلورم چته یې ګزار کې د څلورم چته یې ګزار کې زما ګل په شان د ډولۍ کې وړي زما د ګل په شان